حنیفه رحمت الله علیه وایي چې یو ځل ماته یو څو خبرې یعنی مسلې یو نایي یعنی حجام د حج په وخت کې راوښودلې. کله چې ما د احرام پرانیستلو اراده وکړه او یو نایي ته ورغلم، هغه ته مې وویل د سر ویښتان په څو پیسو خروي؟ هغه راته وویل الله دې تا ته هدایت وکړي، په عبادت کې د پیسو شرط نشته، کینه څه چې درته اسانه وي هغه راکړه. زه ملامت کیناستم. کله چې زه کیناستم نو زما مخ قبلې طرف ته نه و. هغه راته وویل مخ قبلې طرف ته کړه. ما مخ قبلې طرف ته کړم. بیا ما هغه ته سر د ګز طرف نه ورنږدې کړو چې زما سر ویښتان وخوري. نو هغه راته وویل زه د ښي طرف نه د سر ویښتان غواړم، ته ما ته ښي طرف نه نږدې کا. زه چپ ناست وم او د ده په خبرو مې فکر کولو چې نایي را باندې غږ وکړو ولې چپ ناست یې؟ ولې تکبیرونه په زور نه وایي؟ ما ته بیا ځان ملامت ښکاره شو او تکبیرونه ویل مې پیل کړه، تر دې چې زما ویښتان یې وخریل او د هغه څخه روان شوم. ویل چېرته روان شي؟ ما ورته ویل چې خپل اتاق ته یعنې د اوسېدو ځای ته. هغه راته ویل لومړی 2 رکعاته نفل وکړه، بیا دې چېرته زړه غواړي هلته لاړ شه، یعنې په هر کار کې به یې د شریعت لاره ښودله. ما ویل چې نایي وي نو داسې دې وي. په اخره کې ترې ما وپوښتل چې دا مسلې مو د چا څخه زده کړي دي؟ هغې راته وویل عطا ابن ابي رباح رحمت الله علیه به داسې کول او ما ترې زده کړي دي، اوس یې زه نورو خلکو ته ښایم. د اسلافو په وخت کې هر چا به د دین د زده کړې په کوشش کې لګیا و، هر چا د دین د زده کړې شوق لرلو. له دې عمله وړو غټو ته ټولو ته د دین پوهه معلومه وه او همدغه د خیر القرون معنا او همدغه د خیر القرون خلک یادېږي.